بسم الله الرحمن الرحیم. نننۍ موضوع مو ده چې څنګه کولی شو سمسنګ موبایل دا لوکس چې دی څه رقم چې د سمسنګ موبایل دا ډیزاین دی دا مونږ آیفون ته واړو. یعنې څه رقم چې آیفون شکل و صورت ته وي به سمسنګ موبایل خو صورت او شکل او هغه فارمیټ به په کوم رقم باندې وي د آیفون په شکل باندې وي. د دې لپاره چې دی مونږ ته د یو سافټویر ضرورت دی چې مونږ به اول یو سافټویر چې دی دا به د خپل د موبایل د پلی سټور نه را ډاونلوډوو. چې موږ سره په دې ځای کې زه به راشم د خپل د موبایل د پلی سټور ته به زه راشم او د پلی سټور نه وروسته چې دی زه به په دې کې ولیکم پلی سټور. دلته زه راځم په دې پلی سټور کې به تاسو ولیکئ آیفون لانچر به ورته ولته ولیکئ. په دې ځای کې چې دی تاسو به ولیکئ آیفون لانچر. نو کله چې موږ د دې ځای نه آیفون لانچر ولیکو د دې ځای نه ګوره ما تیار لیکلی مخکې نو آیفون لانچر یې خپله راجیک کړو. په دې کې به موږ ته ګڼ شمېر سافټویر مخې ته راشي. د سافټویر نه اولنی سافټویر چې کوم یو دی دا به تاسو واخلئ چې د آیفون 14 لانچر ورته لیکلی دی دا ما تیار چې دی انسټال کړی دی. تاسو سره به دلته انسټال وي ما سره د اوپن دی. د دې نه وروسته به تاسو په دې باندې کلیک کوئ. چې کله هم دا کلیک دا به تاسو د دې ځای نه چې دی زه به دا سکیپ کړم د دې ځای نه ګوره تاسو به دا سکیپ کوئ او دا به چې دی د دې ځای نه ګیټ سټارټ باندې به تاسو کلیک کوئ. چې کله تاسو کلیک کوئ نو دا به لږ پروسس به وکړي سټارټینګ ګوره فون سټارټینګ شروع شو زمونږ. نو تاسو څو ګورئ چې تاسو ته په دې سایټ کې ټول ښکاري چې زمونږ د دې موبایل چې دا کوم یو شکل و صورت دی دا ټول د آیفون په شکل باندې شو. که څنګه زه دلته راشم دا کلیک کړم نو موږ سره د دې ځای نه که تاسو آیفون ته پام کړی وي د آیفون هغه ټول سیټینګ او هغه ټول لک په همدې رقم باندې دی. نو دغه یوه ویډیو وه چې تاسو د خپل سمسنګ موبایل فارمیټ آیفون ته په دغه رقم باندې اړولی شئ. نو دغه یوه لنډه ویډیو وه شارټ ویډیو وه. هیله ده چې دغه تاسو زده کوئ او دغه مو که ویډیو مو خوښه شوې ویډیو به ضرور شیر کوئ. ویډیو ته به لایک ورکوئ او زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. د الله په امان ښه وخت ولرئ.